آیا تاسو پوهیږئ خلک هره ورځ د عزت په لټه کې دي، خو ډیر کم خلک د عزت لاره پیژني. ځینې خلک فکر کوي چې په اواز لوړولو سره عزت راځي، په سختۍ سره عزت جوړیږي، په شهرت سره عزت ترلاسه کیږي. خو اسلام موږ ته بیل څه وایي. اسلام وایي عزت نه غوښتل کیږي، بلکې عزت ورکول کیږي، او هغه هم یوازې الله جل جلاله یې ورکوي. لومړی عزت د الله په لاس کې دی. الله تعالی فرمایي څوک چې عزت غواړي نو ټول عزت د الله سره دی. په دې ځای کې یوه تحقیقي نکته ده. قرآن د عزت سرچینه واضح کړه چې نه قوم دی، نه مال دی، نه طاقت دی. عزت د الله په اطاعت کې دی. حضرت حسن بصری رحمت الله علیه فرمایي ما عزت د الله په نافرمانی کې ونه لیدې. عزت د خلکو څخه غوښتل. نن خلک د خلکو د خوشحالولو دپاره هر څه کوي، د خلکو څخه د ځان د صفت د اورېدو دپاره هر څه کوي، د خلکو څخه د ځان د تعریف دپاره تر ډیرو حدو تیریږي. خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د خلکو رضا د الله په ناراضګۍ کې ولټوله، الله هم پرې ناراضه سول او خلک به هم پرې ناراضه سي. نتیجه یې دا راوتله د خلکو لپاره ژوند ذلت، د الله لپاره ژوند عزت دی. د عزت لپاره لومړی اصل تقوا ده. الله تعالی فرمایي چې په تاسو کې معزز هغه څوک دی چې څوک ډېر متقي وي. تقوا پټې ویرې ته ویل کېږي، ښکاره اطاعت ته ویل کېږي، او یوازیتوب کې هم الله نه هېرول. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تقوا دا نه ده چې اغزي ونه ویني، تقوا دا ده چې له اغزو ځان وساتي. دویم اصل د عزت لپاره اخلاق دي، خاموش عزت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زه راستول سوی د دې دپاره یم چې پوره کم د اخلاقو هغه لوړې مرتبې. اسلام کې اخلاق ژبه کنټرولول، نظر پاک ساتل، معامله صفا ساتل. ډیر خلک خبرې کوي خو کم خلک اثر پرېږدي. اخلاق هغه ځواک دی چې بېغږه خلک تابع کوي. دریم اصل وقار دی، اسلامي شخصیت. وقار څه شی دی؟ بې ضرورته خندا نه کول، بې ضرورته حرکات نه کول، بې ضرورته خبرې نه کول. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چا چې خپل قدر وپېژني هغه بې قدره کارونه پرېښوله. اسلام کې وقار باطن مضبوط، ظاهر چې دی هغه سنجیده. څلورم اصل حق ویل خو په ادب سره. الله تعالی فرمایي چې تاسو ووایاست خلکو ته ښې خبرې. اسلام نه وایي چې غلی سه، اسلام وایي په ادب سره حق ووایه. رسول الله صلی الله علیه وسلم نرم غږ درلودي خو په پوره دلیل سره، خو حق به در ټولو چې دی هغه مضبوطولو. پنځم اصل تواضع ده، دا عزت لوړوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي په تاسو کې چې چا تواضع د الله دپاره وکړ نو الله به هغه پورته کوي. تواضع کمزوري نه ده، ذلت نه دی. تواضع دې ته ویل کېږي چې انسان ځان لوړ نه ګڼي او بل کم نه ګڼي. تواضع انسان لوړوي، تکبر انسان چې دی هغه راغورځوي. شپږم اصل د ځان محاسبه د اصلاح لپاره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي چې تاسو د خپلو ځانو حسابونه وکړئ مخکې تر دې چې تاسو د نورو خلکو حسابونه کوئ. څوک چې خپله غلطي ویني، خپله اصلاح غواړي، هغه ته خلک بې له غوښتنې عزت ورکوي. نو د عزت لپاره اسلامي فارمولې یو خلاصه. لومړی تقوا سوله، دویم اخلاق سولو، دریم وقار سولو، څلورم حق ویل، پنځم تواضع، شپږم محاسبه. دا هغه نسخه ده چې صحابه یې مشران کړله او امت یې وژغورلو. که ته عزت غواړې خپل رابطه د الله سره جوړ کړه، که ته اثر غواړې خپل کردار جوړ کړه، که ته تاریخ بدلول غواړې لومړی خپل ځان بدل کړه. راځئ د الله څخه دا دعا غواړو، یا الله موږ ته هغه عزت راکړه چې زموږ ایمان وساتي، موږ ته هغه مقام مه راکوه چې موږ له تا لرې کړي. ای الله موږ د حق خلکو څخه وګرځوه او د باطل له ذلت نه مو وساته. امین یا رب العالمین. نو دا وه زموږ د نن ورځ ویډیو. تر بل ویډیو په لوی رب سپارم. که ویډیو درته ګټوره تمامه سوې د نورو ملګرو سره یې شریکه کړه، چینل سبسکرایب کړه د نورو دا رقم ویډیوګانو دپاره. والسلام علیکم ورحمة الله.